بل خبر د علي متعلق ما مخکیم کړی و منظور مرګری ولاړ شوی دی را بس یې فراسیا په مرګ د لیدي د دې جرګې خوښه کم سے کم یو وار د علي په باره کې موږ په کار ده چې یوه ورځ وټاکو او په هغه ورځ ګرده په هر ضلع کې راووځو دا ووایي چې علي لک ګرد راووځو کوټه داسې کوټې څه نیولې تر سواته د سواته نیولې تر سوی دغه رنګه زموږ هغه ورونه چې په دغه کې دي په خارج کې دي هغه به هم راوځي د ټول جهان ټلویزیونان به یې وګوري چې وروره په لکاو په کروړاو خلک کراچي کې هم راوتلي دي فلاني کې هم راوتلي دي څه وایي چې علي وایي علي ښکنځل کړي درواغ ده دا خبره په ښکنځا او پاکستان کې پابندي نشته سهار ماښام تی پر ټلویزیون اوري نه د چا مور پاته ده نه خور پاته ده علي نه ښکنځل کړي دي نه په ښکنځا دا بل خوا به دی علي ته دا وینا ده چې ته به حق نه وایې ته به رښتیا نه وایې ته به دا نه وایې چې زما په وطن کې دا ظلم مه کوه ورور چې علي دا خبره پرېږدي بیا یې موږ څه کوو علي چې کومه خبره کوي دا د علي خبره نه ده دا د دې ګرد کام خبره ده دا ګردې جرګې خبره ده د ګرد کام خبره ده په سړی موږ نه دغه کېږو موږ بل